دغه مریض د انسفالوسیل ولادي ناروغي ده چې را پیدا کیږي او په دغو کې چې کله هم ماشوم کیږي نو د ده ته د عصبي سیستم یوه برخه دا د کوپړۍ د احاطې څخه بهر اوسي. د دې له امله ناروغ خصوصا په د ناروغ په پالنه کې مشکلات ډېر زیات مشکلات مور و پلار ته پیدا کیږي او همدغرنګه یو سوی شکل ډول سره موجود وي. دغه مریض چې موږ عملیات کړ دا تقریبا 6 میاشتنی و چې د غریبې کورنۍ سره ارتباط درلودلو. دوی ورته ډېر زیات په تشویش سره و، کله هم چې موږ ته راغله په ویره کې و د دغه مریض د آینده په اړه باندې، د دوی د عملیات په اړه باندې. نو مریض پایوازانو سره مو په دې اړه باندې تفصیل سره خبرې وکړې، هغوی ته مو قناعت ورکړ او بالاخره هغوی عملیات ته آماده شو. عصبي جراحي خدمات فضل د خدای په افغانستان کې اوس هغه خپل مرحلې ته رسېدلي دي او زموږ هېوادوال اړ نه دي چې د دغه خدماتو ترلاسه کولو لپاره نور همسایه ممالکو ته لاړ شي او ډېر لوړ مصارف پرېږدي.